د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د عدلیې رئیس د ملي تلویزیون له خبریال سره په خبرو کې اطاعت او بښنه کول د الله تعالی له مهمو اوامرو څخه وبلل او ټینګار یې وکړ چې خلک باید په خپلو ټولو چارو کې د الله تعالی فرمانونه په پام کې ونیسي. د بلخ ولایت د عدلیې رئیس د اسلام له نظره د بښنې په ارزښت خبرې وکړې او زیاته کړه چې په اسلامي ټولنه کې د مسلمانانو ترمنځ عفو او بښنه له غوره خصلتونو څخه بلل کیږي. نوموړي همدارنګه د عفوې او انساني او اسلامي ارزښتونو د ساتنې په اړوند الهي احکامو ته په اشارې وویل چې بښنه کول د الله تعالی له سترو نعمتونو څخه دی او له مسلمانانو څخه یې وغوښتل چې ځانونه په الهي احکامو مزین کړي. یا کس به تو بدی میکند تو نیکی میکنی شیطان خطور نمیمانه. خو البته این دفع کردن بدی به نیکی این کار هر کس هم نیست. این کار مردان است، کار عاقلان است، کار کسایی هستند که اونها حکیم هستند، کار کسایی هستند که او عمل کننده به قرآن و به سخنها و فرامین پروردگار متعال عمل کننده می باشه. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو قبایلو چارو ریاست په یاد ولایت کې د ټولنیزو چارو او د لږکیو ترمنځ د ثبات رامنځته کولو په موخه ولسي جرګې په لاره اچولي چې پکې د اسلام له نظره د بښنې په ارزښت خبرې اترې وشوې. د مزار شریف ښاروالۍ د لومړۍ ناحیې امیر په 1402 لمریز کال کې د څه باندې 14 میلیونه افغانۍ عوایدو له راټولولو څخه خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي چې سږ کال ټاکل شوي اندازې ته په کتو هوډ لري چې د عوایدو کچه 59 میلیونه افغانیو ته ورسوي. دوی همداراز د صفایي پوروړو ته له رامنځته شوو اسانتیاو څخه یادونه کوي او ټینګار کوي چې د یاد امریت اوسیدونکي دې هم د صفایي بیلونه له ځنډ پرته ورکړي. تیر کال د مزار شریف ښاروالۍ د لومړۍ ناحیې امریت له خپلو بیلابیلو سرچینو څخه څه باندې 14 میلیونه افغانۍ عواید راټول او د اسلامي امارت خزانې ته جمع کړي تر څو د امکان تر حده زیاتې پراختیایي پروژې پیل کړي. نوموړي د دې ناحیې له اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د خپلو پورونو په ورکولو کې پاتې رانه شي. عوایدی را که ما در سال 14 جمع کرده ایم در حدود 13 میلیون 588,034 افغانی بوده و تارگتی را که در سال 14 برای ما داده شده است تقریبا 59 میلیون است و ما در راستا از مردم خود از ساحه مربوطه خود تقاضای کمک داریم که ما را در راستا کمک کنه، همکاری کنه که تا اینکه باشه که ما تارگت تعیین شده را از طرف مسئولین بالای ما را پوره و وافر جمع بتانیم. ښاغلي ابو یحیی د روان کال په اوږدو کې د 3 پراختیایي پروژو د پلي کېدو خبر هم ورکړ او زیاته کړه چې دغه پروژې د مزار شریف ښاروالۍ له بودیجې څخه پلي شوي دي. در سال 14 سه پروژه را ما تطبیق کردیم که یکیش در سرک جمعسیک است یا اینکه جاده صلح در حال اسفالت و قرریزی است و یک دیگه هم که است در گذر 02 است که کانکریزی شده است و هم کارش به تکمیل رسیده و یک دیگه هم که است یک پلچک در کوچه کلکین در اینجا هم که است کار کردیم و هم به تکمیل رسیده است. در مجموع سه پروژه را ما کار کردیم. د یادونې وړ ده چې لومړۍ ناحیه د مزار شریف ښار له مرکزي ناحیو څخه ده چې څه باندې 80,000 وګړي پکې ژوند کوي او هره ورځ په اداري او زیربنایي برخو کې د خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ 25 متره مکعب کثافات هم د دې سیمې څخه بهر ته لیږدول کیږي. په بلخ ولایت کې یو تن بڼوال د یو کرنیز فارم په رامنځته کولو سره د بیلابیل ډوله ګلانو ترڅنګ د کیلو ونې هم روزلې دي. نوموړی وایي چې د کیلو دغه ونې هر یوه تر 500 کیلو پورې حاصل ورکوي. په بلخ ولایت کې د بیلابیلو ګلانو ترڅنګ د کیلو ونو هم غوره پایله ورکړې ده. فیض محمد چې 80 کاله کېږي په یاد ولایت کې د ګلانو په روزنې او کرکیلې بوخت دی. وایي چې څه باندې 200 ډوله ګلان یې په دغه ولایت کې دود کړي دي چې زیاتره هغه یې له ګاونډیو هیوادونو څخه راوارد کړي دي. اینی گلا که هست هلندی است
یا مقاومت گرمی ما و شما را نداره. وطنیا که از داره این نداره. این به خاطر که نازک است. اینا را باز ما اونجا همه که جای اینشی ماندیم اونجا هواکش شاندیم اینجا منی هواسنجی های اینشی را ماندیم که از 30 درجه که رسید باز دفعتا هواکش از 30 که بالا شد هواکش چالان میکنیم که سرد کنه پس. نوموړی همدارنګه د کیلو ونو دودولو ته په اشارې وویل چې څه باندې 40 د کیلو ونې له ګاونډیو هیوادونو څخه راوارد کړي چې یوه ونه یې تر 500 کیلو پورې حاصل ورکوي. یک بوتی از 400-500 کیلو میکنه. اون دیگه بوتایش سم که اون دو آخران که بوتایش هم حاصل کرده دیگه نه یک تا حاصل کرده روی. این خود زمستانی سرد است. دمای عمل کیلا کرد. دمین سال کاری دیگه سال حاصل میکنه. باید وویل شي چې فیض محمد لومړنی کس دی چې د بیلابیلو ګلانو د روزنې ترڅنګ یې د کیلو ونې چې تر 1000 افغانیو پورې بیه لري د یاد ولایت په کچه دود کړي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.